دته تاسو وینئ چې مولانا صاحب او دا ټول وی چې دا د یهودیانو ایجنټ دی. نو موږ په دې نه پوهېږو چې په دې ملک کې کم کس د دې خاورې خبره کی، د دې کام خبره کی. دته تاسو وینئ چې مولانا صاحب او دا ټول وی چې دا د یهودیانو ایجنټ دی. نو موږ په دې نه پوهېږو چې په دې ملک کې کم کس د دې خاورې خبره کی، د دې کام خبره کی ویوا. او هغه دا زمونږ د عدلیې سپریم کورټ هغه یوې ادارې پورې مزدین خطي دي د چیف جسټس خلاف چې دا دی کم نازیبا الفاظ استعمالي دا چې کم هغه اوس لګي هغه اداره چې کومه پاتې ده د هغې د ختمولو لپاره دی اوس ډانګ او لوړ راغستی دی. نو دا چې جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، په دې ټایم باندې موږ موجود یو های کورټ اسلام آباد کې او تاسو ته پته ده چې یو ځل بیا بلنه راغلې ده د های کورټ د طرف نه او د هغوی پیشي ده. پښتانه ډېر ملګري راغلي دي د صوابۍ نه، دوی راغلي دي. راځئ د دوی نه پوښتنه کوو چې د راتګ څه وجه ده. جی السلام علیکم، څه مقصد دی جی د راتګ؟ نو بس مقصد دا چې کپتان صاحب باندې بیجا مقدمات جوړ شوي دي 150. ګوره یو داسې ریاست کې موږ ژوند تیرو چې کم کس عمران خان چې هغه خپل هر شی د دې کام دپاره وقف کړی دی، هغه د الله خبره کی، هغه د جناب رسول الله خبره کی، هغه د آئین خبره کی، هغه د قانون خبره کی، هغه د ادارو د استحکام خبره کی، هغه لګي هغه د دې کام خبره کی، یا د پاکستان د عظمت او د شان خبره کی. په هغه باندې خو 150 پرچی کیږي او الټا سسټم دی. هغه خلک چې 60% خلک په ضمانتونو باندې دی، هغوی دلته کې په موږ باندې حکومت کی، چا چې دا ملک تباه کړی دی، چا چې دا سسټم تباه کړی دی، چا چې دا ادارې تباه کړي. یوه اداره پاتې وه یوه، او هغه دا زمونږ د عدلیې سپریم کورټ هغه یوې ادارې پورې مزدین خطي دي د چیف جسټس خلاف چې دا دی کم نازیبا الفاظ استعمالي دا چې کم هغه اوس لګي هغه اداره چې کومه پاتې ده د هغې د ختمولو لپاره دی اوس ډانګ او لوړ راغستی دی. نو دا چې تاسو دا خلک وینئ عمران خان سره جوک در جوک راځي او د پیشو ته راځي. د دې یو وجه ګوره دغه نور دا پی ډي ایم دا چې دی دا پټواري ګروپ چې دی خو په خپلو پیسو په خپلو ګاډو کې د بریانو دپاره خلک راولي. دا ټول خلک په خپلو پیسو راځي. سر جی دا تپوس کوم مونږ اکثر دا د هغوی جلسې م اټینډ کړي تلي راغلي یو چې داسې قسمه اکټیویټیز به وې نو د بریاني دیګ به خامخا راغلی وی، نو دلته د بریاني کمی دی او دا بیا هم خلک راځي. دا څه وجه ده؟ اصل کې داسې ده چې دا په پاکستان باندې که زه دا ووایم چې د خدای پاک یو ډېر لوی فضل دی چې موږ له د جنا نعم البدل د عمران خان په شکل کې راکړی دی. ګوره په ده او په هغه کې څه سیمیلریټیز دي. د جنا په وخت کې هم خلکو د خپل جان او د خپل مال د دې ملک د ازادۍ دپاره قربانۍ ورکولې. د ده په دې تحریک کې هم خلک خپل جان مال خپله پیسه لګي وجه سره په ده او په هغې کې سیمیلریټیز و. هغه هم مخکې یو کامیاب لایر جوړ شي، د هغې نه پس پالیټکس ته راغی، یو مقام هغه جوړ کړی په هندوستان کې. دغه شان دم په دنیا کې یو مقام په کرکټ کې جوړ کړو چې کامیاب شو، د هغې نه پس راغی. اوس دغه شان قید اعظم چې و جنا صاحب هغه خپل مال جایداد اسباب ټول هغه په 300 کې تقسیم کړی. هغه سند مدرسة الاسلام له 200 ورکړی وه، اسلامیه کالج پېښور له 200 ورکړی وه، سند مسلم علیګړ یونیورسټي له ورکړی. دغه شان د خپل مال جایداد دولت شوکت خان هم لا نمل یونیورسټي ده کادریا له ورکړی. ګوره هغه هم یو لوی میشن، یو لوی مقصد، یو عزم نیولی، دم یو لوی عزم او یو میشن او یو مقصد دپاره راوت. د هغه ځان له ډېر لوی تحریک و، د ده دا ځان له ډېر لوی تحریک دی. هغه چې دی نو د هغه ټیم یو مضبوط عزم اختلاف و، د دم نن یو مضبوط عزم اختلاف دی. اخري خبره کوم هغه ته هغه ټیم کافر اعظم ویلي. دته تاسو وینئ چې مولانا صاحب او دا ټول وی چې دا د یهودیانو ایجنټ دی. نو موږ په دې نه پوهېږو چې په دې ملک کې کم کس د دې خاورې خبره کی، د دې کام خبره کی، د دې د عظمت او د عزت خبره کی، نو هغه ته په هغه پرچې کېږي. سر تپوس دا کومه څنګه چې تاسو د عزم او د استحکام او د مقام خبره وکړله، سر دا تپوس کومه چې عمران خان صاحب له سیاست مقام ورکړ یا عمران خان صاحب سیاست له مقام ورکړ؟ ګوره داسې ده چې لیډرشپ دا موږ او تاسو چې کوم لیدلی دا فیملی لیمیټډ کمپنۍ دي. هر یو شی په وراثت کې ملاویږي، سیاست قطن په وراثت کې. ګوره کارخانه، جایداد، مال دولت، ګاډۍ بنګله په وراثت کې راتلی، خو سیاست نه ده. تاسو موږ چې کوم خلک وینو په پاکستان کې
دی د سیاست هم چاته په وراثت کې چاته په ډولۍ سره او چاته په سسرال سره عجیبه غونتې ملک دی. عمران خان چې دی زه به یو خبره وکړم، لیډر چې لیډر بای برت دی. لیډر چې دی ګوره د قید اعظم د جنا د هغه هم نه پلار لیډر و نه تره لیډر و، د ده هم نه پلار لیډر و نه تره لیډر، دا بای برت دی. دا خوره پریګننټ شي په سوونو کالو کې. یعنی که دا به یو پیغام مونږ قوم له ورکي او ویله دی الله تعالی ژوند ورکي چې هر څومره ژوند دي د هغې نه پس به د هغوی د اولاد نه څوک په سیاست کې نه وي. خو دا راته ووایي چې عمران خان خو د پی ډي ایم سره ډېره زیاتې وکړه، دوکانونه یې وله بند کړه، د هغوی دوکانونه به نه چلیږي، نو په دې وجه هغوی عمران خان خپل دشمن شماري. ګوره داسې ده چې عمران خان لګي هغه واک اختیار دی عامو خلکو له ورکړي، هغه لګي اوي چې لیډرشپ بم زه د دینه راوچتوم لیډران. نو ته اوس هغه خلکو پاور چې دی هغه عمران خان چیلنج کړی دی. کله چې ته څوک چیلنج کړي هغې خو به چغې م وي، هغې به سورې م وي، هغې به یو ځای کېږي. که یو خبره بله وکړم، د پاکستان په تاریخ کې ګوره موږ د ټیرریزم د یو داسې د دهشتګردۍ د دور نه تیر شوي، د پی ډي ایم دا پارټۍ چېرته هغې دپاره را یو ځای شوي دي. ښه دلته موږ سیندونه بهیږي، فلډونه راځي او موږ وړي، د اربونو ډالرو اوبه راشي الټه موږ له نقصان وکړي. د ډیمونو جوړولو چېرته د پی ډي ایم خبره کړې دي راغونډ شوي دي. هغوی خو سر راغلي په دې وجه چې مهنګایي ډېره زیاته ده. مولانا فضل الرحمن صاحب، زرداری صاحب، مریم نواز صاحبه هغوی خو احتجاج کړی او د دې قوم دپاره چې په دې قوم مهنګایي ختمه شي. نو ستاسو څه خیال دی، مهنګایي ختمه شوه، غریبي ختمه شوه، که یا غریب ختموي، دا څه حساب؟ ګوره داسې ده چې دې ته ګوره چې د کوم قوم لیډران روز در روزه امیران کیږي نو د هغې قوم به غورځېږي. نو چې خلک لیډران یې مالداریږي نو دې مقصد بس دی کرپشن کی دی اغلا کی. که ته د دنیا نورو قومونو ته وګورې، که ته د یو کې وزیر اعظم ته وګورې، د کینیډا وګورې، نو هغه خلک خو چې د عامو خلکو په شان ژوند تېري. سر یو تپوس کومه، زمونږ په خیبر پښتونخوا کې هم د لیډرشپ ډېر زیات کمی او تېر شوي 55 کاله کې. وجه دا ده چې زما په پښتون قوم کې داسې یو لیډر ما نه و لیدلی چې د هغه په یو واز باندې پوره قوم را پاسي، پوره صوبه را پاسي، پوره ښار را پاسي، او هغه ځوان چې دی هغه ته ویلی شي مراد سعید. دا راته ووایي چې مراد سعید ولې مخکې شو او هغه ته دا غټ ټارګټ و څنګه میلاو شو؟ ګوره مراد سعید د یو عامې فیملي سره تعلق ساته، یو عام ورکرو د پارټۍ، د آی ایس ایف یو سټوډنټ و روت د هغې نه هغه کې د لیډرشپ کوالټیز و. تحریک انصاف عمران خان یو داسې سټیج دی قوم له ورکړو چې په چا کې هم ټیلنټ وي، د چا پلار یې هم نه شي منې کولی، هغه به راځي او هغه به دې ایوانونو ته راځي او د هغه نه به لیډر جوړېږي. سر دا تپوس کومه سپیشلی مراد سعید ته ستاسو ملاتړ پکار دی، ستاسو ولاړه پکار ده، نو مراد سعید ته څه پیغام ورکوئ د صوابۍ د طرف نه او د خپل طرف نه؟ ګوره یوازې مراد سعید به هم اوري او د دې پاکستان تحریک انصاف هر ورکر ته یو ډاډ ورکوم چې یو خبره یاد ساتئ چې کله موږ زموږ قاید په حق دی او په سچه دی، نو موږ را تحریک چې دی دا د حق او د سچ دپاره دی. نو نه مراد سعید یوازې دی او نه د پاکستان تحریک انصاف هر ورکر په شا چې دی د دې پاکستان دا ټول د پی ټي آی سپورټ ورکر ولاړ دي او خصوصي د الله تعالی امداد ستاسو زمونږ په شا دی. انشاءالله چې څوک په حق یې په سچ یې الله پاک وي، زه د هغې مرستیال یم او زه د هغې مددګار. یو جهان مننه سر، خپل ریسپانسیبلیټي مونږ ته وړاندې کوئ چې ستاسو په صوابۍ کې ریسپانسیبلیټي څه دي او د پی ټي آی سره هم څه جوړ دی؟ زه فلخال د ډسټرکټ صوابي سینیر وایس پریزیډنټ یم، په موجوده وخت کې د ممبر بورډ اف ډایرکټر پاکستان ټوبیکو بورډ یم. د دې نه مخکې اوس پراوینشل ګورنمنټ سره د خیبر پښتونخوا زکات عشر کونسل ممبر وم. نو داسې ده چې د دې نه علاوه چونکې د خپل قاید په لار روان یم، د خپل مور په نوم یو ارګنایزیشن چلوم د سپیشل پرسن دپاره. نو داسې ده چې موږ یو خبره ټولو ته کوم، ټولو اورېدونکو ته، چې هر هغه کس چې څوک هم سپورټ کړي، نو د مولانا چې کوم ملګري دي ټول واورئ، د شهباز شریف ملګري، د بلاول ملګري، د ایمل ملګري چې کومې خوبۍ تاسو هغې کې وینئ، نو تاسو آیا په ځان کې د راوستو دپاره تیار یې؟ هغه خوبۍ تاسو په ځان کې یا په رور کې یا په زوی کې لیدل غواړئ؟ موږ ته انشاءالله په دې فخر دی چې د خپل لیډر کې هغه کم کوالټیز په هغه کې دي، موږ په ځان کې هم غواړو، په خپلو بچو کې هم غواړو، په خپل اولاد کې هم غواړو، په خپلو وروڼو کې هم غواړو، موږ په فخر هم کوو. ډېره مهرباني. یو جهان مننه جي، ډېره مننه جي. ګرانو عزتمندو، موږ دلته های کورټ سره بهر موجود یو، نور درانه میلمانه راغلي، د هغوی سره به خبرې اترې کوو. مننه.